دا څومره ناشنا خبره ده چې د اوبو یو معمولي مقدار د یوې زنانه په رحم کې د نورو اوبو سره میلاو شي او بیا د هغې په نتیجه کې یو داسې انسان وجود ته راشي چې هغه کامل هوش او حواس لري. انسان د دې حقیر اوبو نه څنګه پیدا کیږي او دنیا ته د راتلو نه مخکې انسان د کم حالاتو نه تیریږي. د دې معمولي شان د نطفې نه واخله دنیا ته د راتلو پورې دا ټول حالات به نن موږ تاسو ته په مختصر انداز کې بیانوو. نو راځئ زموږ سره. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یو انسان د مور په خټه کې څنګه پیدا کیږي؟ چونکې دا سوال د انسان د ذات سره تعلق ساتي. دی وجه الله سبحانه وتعالی خو په تفصیل سره په قران کې د دې خبرې بیان کړی دی او تقریبا 6 آیتونه په قران کریم کې داسې دي چې په هغې کې د انساني تخلیق د احوال ټول خو په تفصیل سره بیان شوي دي. د دې ټولو خبرو بیان به مخکې تاسو ته راشي، لیکن مخکې به موږ شروعات دغه څه نه کوو د کوم څیز نه چې د انسان ابتدا کیږي، یعنی نطفه. نو نطفه زموږ په بدن کې موجود د طاقت او خلاصه ده. کله چې انسان خوراک وکړي او دا معدې ته لاړ شي نو دې نه خوا مختلف قسمه څیزونه جوړیږي. کوم څیزونه چې زموږ د بدن لپاره ډیر ضروري وي لکه وینه شوه، وازګه، غوښه وغیره. د دې هر څه په اخر کې چې کوم څیز پاتې شي نو هغې ته نطفه ویلی کیږي. دا نطفه د بدن په دغه خاصه حصه کې پرته وي او د دغه ځای نه بیا د دې خروج کیږي. بعضې خلک وایي کله چې 100 قطرې د وینې راجمع شي نو هغې نه د نطفې یوه قطره جوړیږي. حالانکه دا خبر غلطه ده او د دې هیڅ ثبوت نشته، بلکې په هر سکند کې دنده د نطفې 1500 قطرې جوړیږي د انسان په بدن کې. او دا خبره د تیر شوي بحث نه موږ ته په تفصیل سره معلومه شوه. نو دلته بعضې خلک دا سوال کوي چې نطفه خو د یو خاص ځای نه خارجیږي، حالانکه په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې یخرج من بین الصلب والترائب. دا نطفه د ملا او سینو د منځ نه راوځي. نو مخکې خو هم موږ د دې اشکال جواب کړی و او موږ دا ویلي وو چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې وي نو د دې ماشوم د بدن دغه حصه یعنی خصوصیتین د ملا او سینو په منځ کې جوړیږي. کله چې دا دغلته جوړ شي نو بیا دا ورو ښکته راځي تر دې چې د بدن نه بهر شي. نو په دې ځای کې د قرآن او ساینس هیڅ تعارض نشته او مخکې موږ ښه په تفصیل سره د دې خبرې بیان کړی و. نو ملګرو امید دی چې دې ځای پورې به تاسو د نطفې په دغه مختصر تعارف باندې پوه شوي. اوس راځو د ماشوم پیدایش ته. ماشوم چې کله پیدا کیږي نو د ده لپاره مناسب ماحول ټول ناول د مور په ګېډه کې جوړیږي. لکه د زنانه په بدن کې چې کوم ځای دی کوم ته چې وریځ ویلی کیږي نو د دې نه یو بیضه یعنی بچیدانه خارجه شي، دا بهر ته راوځي او دغه لاره کوم چې رحم ته راغلي ده په دې کې موجود وي، یعنی دا په دې ځای کې وي او د سړي د نطفې انتظار کوي دې دپاره چې هر دې سره میلاو شي او په دې ځای کې د تخلیق آغاز وشي. عام طور باندې د ماشوم د پیدایش لپاره چې کوم دور دی نو دا 3 حالاتو ته تقسیم شوی دی او دا اولنی حالت ابتدا د نطفې نه کیږي. کله چې د سړي نطفه دې ځای ته روانه شي نو په دې یوې نطفه کې د 30 لاکو نه سیوا خلیات یا سپرم موجود وي. دا خلیه د یو مار په صورت کې وي او الله سبحانه وتعالی د دې لپاره چې کوم لکۍ پیدا کړي وي نو دا صرف دې لپاره وي چې د خلیه خپل ځای ته ورسي او دا ټول خلیات په دغه یو صورت کې وي. نو دغه شان دا ټول خلیات په تیزی سره مخې ته روان وي او په دې ټولو خلیاتو کې صرف یوه خلیه خپل ځای ته په رسیدو کې کامیابیږي. یعنی په دې 30 لاک خلیاتو کې صرف د یوې خلیې ضرورت وي چې هغه بچیدانې ته راورسي. نو کله چې دا خلیه د دغې بیضې سره یوځای شي نو په دې سره د ماشوم د پیدا کېدو په عمل کې ابتدا وشي. دې نه بعد په دې بچیدانه کې د سلس تقسیم شروع شي او دا عمل تقریبا د 2 هفتو پورې مسلسل جاری وي. په دې وخت کې دا بیضه د دې ځای نه روانه شي رحم طرف ته او کله چې دا رحم ته راورسي نو دا د رحم د دیوال سره یوځای شي. نو په دې وخت کې د دې نطفې نه یوه ټوکړه جوړه شوې وي او په دې کې دنده 3 پردې وي. دا اولنۍ پردې نه د بدن هغه اعضا او اندامونه جوړیږي کوم چې ښکاره وي لکه خوله، پوزه، غوږونه وغیره. د دویمې پردې نه هډوکي جوړیږي او د درېیمې پردې نه هغه اندامونه کوم چې زموږ په بدن کې دنده موجود وي. نو د دې ځای پورې دا اولنی سټیج دی. دا حالت د 2 هفتو پورې داسې وي او دې نه بعد بیا دویم سټیج او حالت شروع کیږي او د دې مدت بیا د 2 هفتو نه واخله د 8 هفتو پورې جاری وي. نو په دې 6 هفتو کې دنده اندامونو د جوړېدلو شروعات کیږي. ټول ناول دماغ جوړیږي، بیا زړه او بیا خواته نور اندامونه لکه خپې، لاسونه. نو د دې هر څه ابتدا په دې وخت کې کیږي. بیا 9 نه واله 12 هفتو په دې منځ کې ماشوم حرکت شروع کړي. بیا د 12 نه واخله د 26 هفتو پورې په دې منځ کې د ماشوم وزن سیوا شي، د ده د وجود حرکت دومره سیوا شي چې مور یې هم محسوسولی شي او دا هر څه په دې 3م سټیج کې کیږي. نو په دې 3م سټیج کې ماشوم مکمل شي او د بدن هر اندام مناسب حالت ته راورسي. ملګرو ماشوم د پیدا کېدو دا سټیجز چې کوم تاسو ته بیان کړل نو د دې ټولو حالاتو بیان په قرآن کریم کې ډېر په ښایسته انداز سره شوی دی. په یمن کې یو مشهور عالم دی د شیخ عبدالمجید په نوم باندې. د خپل نور ملګرو په شمول سره قرآن دا ټول آیتونه راجمع کړل
کوم چې انسان د پیدایش سره تعلق ساتي. نو دوی دا ټول آیاتونه د انګلیش ژبې ته ترجمه کړل. بیا دا هر څه د ډاکټر کیت مور مخې ته کېښودل. ډاکټر کیت مور یونیورسيټي اف ټورانټو کینیډا کې د امبرالوژي پروفیسر دی او دی په دغه زمانه کې د امبرالوژي په میدان کې یو قابل ترین شخصیت شمارل کېدو. نو الغرض کله چې د قرآن په دې آیتونو باندې ډاکټر کیت مور تجربه وکړه نو دی حیران شو او دا یې وی چې قرآن بالکل موافق دی زموږ د مشاهدې سره. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی چې خلق الانسان من علق. الله انسان د علق نه پیدا کړی دی. دلته د علق درې معانی دي. یو معنی دا د غوښې ټوکړه، دویمه معنی دا ځوړند شوی سیز، او دریمه معنی دا هغه سیز کوم چې انخلي یا داسې یو سیز چې هغه وینه راکاږي یعنی جوهره، کوم چې اکثر په دې اوبو کې موجود وي. کله چې په یو جنین باندې ریسرچ وشو نو معلومه شوه چې واقعي د درې ورنه معنی په دې ځای کې فټ راځي. د علقې اولنۍ معنی وه د غوښې ټوکړه، یعنی کله چې بچیدانه رحم ته راشي او لږ وخت په دې باندې تیر شي نو دا بالکل د غوښې یو ټوکړه ښکاري. دویمه معنی وه داسې سیز چې انخلي یعنی جوهره، کوم چې وینه راکاږي. ډاکټر کیت مور په دې ریسرچ وکړو نو هغه حیران شو چې واقعي کله چې ماشوم په ابتدایي مرحلو کې وي نو دا بالکل د یوې جوهرې په صورت کې وي. بل د ماشوم چونکې د مور نه ځان ته وینه راکاږي دې وجې نه هم د غټ مشابهت دی د جوهرې سره. د علقې بله معنی وه ځوړند شوی سیز. نو دا خو مشاهده ده چې ماشوم په رحم کې د یو ځوړند شوي سیز په صورت کې وي. نو په دې دریافت سره ډاکټر کیت مور ډېر حیران شو او هغه د قرآن کریم په نورو آیتونو باندې هم ریسرچ شروع وکړو. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الله فرمایي چې ما انسان د خاورې نه پیدا کړی دی، بیا مې دې د نطفې په صورت کې د قرارې په ځای کې کېښودو یعنی په رحم کې. بیا موږ د نطفې نه علقه جوړه کړه، بیا د نطفې نه مضغه، بیا د مضغې نه هډوکي جوړ شو او بیا انسان مکمل شو. دلته الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې ما د علقې نه مضغه جوړه کړه. مضغه ویلی کېږي یو چیچلی شوي سیز ته، یعنی یو سیز په غاښونو سره وچیچلی شي او بیا د غاښونو هغه نشان په دغه سیز کې پاتې شي. نو ډاکټر کیت مور چې کله دغه جنین باندې ریسرچ وکړو کوم چې په ابتدایي مرحلو کې وي نو معلومه شوه چې کله د دې علقې نه د ملا هډوکي جوړیږي نو دا لږ بهر ښکاري او د ملا د هډوکي بالکل په داسې شکل کې وي ته به وي چې په دې باندې یو انسان د غاښونو نشان پروت دی. نو دا هغه خبرې وي کوم چې ډاکټر کیت مور ډېر متاثره شوی و. دی بیا راغی سعودي عرب ته او هلته یو محاضره کې دا ووی چې زه ډېره خوشحالي محسوسوم چې ما د قرآن کریم په ذریعې سره د امبرالوژي په میدان کې ډېر څه زده کړل. دې نه بعد بیا ډاکټر کیت مور یو کتاب ولیکو د ډیولپینګ هیومن په نوم باندې او په دې کتاب کې د قرآن کریم دا ټول آیتونه هم شامل کړي دي. نو دا کتاب ډېر مقبول شو او نن سبا هم د امبرالوژي په میدان کې یو مقبول ترین کتاب شمارلی کیږي. ډاکټر کیت مور د قرآن نه ډېر متاثره شوی و، لیکن آیا دی بیا مسلمان شوی و که نه نو دې باره کې داسې ښکاره هغه څه نه دي ویلي او دی بیا په 2019 کې وفات شوی هم دی د 94 کالو په عمر کې. ډاکټر مارشل جانسن د امریکای په مشهور ساینسدانانو کې شمارلی کیږي. د په یوې محاضره کې دا ویلي و چې دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې پرایفټ محمد ته څنګه د دې خبرو معلوماتو چې خلکو ته وړاندې کړي وو. ضرور به د هغه سره چېرته یو طاقتور الټراساونډ مشین و چې د هغې په ذریعې سره هغه ته د هر څه معلوم شوی و. د بیا په خپله دا ووي چې دا خبره ډېر مضحک اخیز ده بلکې معلومیږي ده چې د پرایفټ محمد سره واقعي د خپل رب د طرفه مدد او هغه ورته دا خبرې کړې وي. نو ملګرو که د قرآن دا ټول آیتونه او امبرالوژي سره د مشابهت کې دا چېرته موږ بیانول شروع کړو نو دا ویډیو به ډېره اوږده شي. خو خلاصه دا ده چې قرآن کریم ډېر معجز کتاب دی، دا د هر قسم غلطۍ نه پاک دی. په دې کتاب کې وعظونه هم دي، احکام پکې هم دي، تاریخ پکې هم بیان شوی دی او د دې سره سره د ساینس داسې باریکو نقطو ته پکې اشاره شوې ده چې انسان په حیرت کې پرې باسي. هر شي د انسان پیدایش دی نو دا په 9 میاشتو کې مکمل کیږي. کله چې د پیدایش وخت راشي نو رحم فراخ شي، ماشوم ته لاره کولاو شي او په دې سره دې دنیا ته د یو کامل بدن سره را داخل شي. نو بیا دغه انسان دی چې کله کله د فرعون او نمرود په صورت کې د الوهیت دعوې شروع کړي او خپله دغه ماضي کوم چې ډېر محتاجۍ په صورت کې تېره کړې ده دا ډېر زر د ده نه هیر شي. دې تکبر شروع کړي، نورو مخلوقاتو ته سپک ګوري او دا سوچ نه کوي چې زما او د دوی د پیدایش غزې یو دی، موږ یو شان محتاجي تېره کړې ده. نو تکبر د الله سبحانه وتعالی صفت دی. انسان د حقیرې نطفې نه پیدا دی، یو ورځ به دې قبر ته لاړ شي، د هغه طاقت، جوش، جذبه هر څه به د خاورو سره میلاو شي او دا هر څه به دوباره صفر شي.